نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة الحديث رواه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم دوستانو د خالق رب الجلال د طرفنا چې کوم قانون او کوم دین په حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نازل شوی کله کله دا غینه تعبیر په شریعت سره کیږي او کله کله دا غینه تعبیر په اسلام سره کیږي اغه احکام چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وساطت داغي په زبان شریف د باری تعالی د طرف نه په موږ تاسو باندې لازم او ضروری ګرځېدلی دي نو پاغه احکامو کې احکام داسې دي چې هغه ته احکام فرضي ویل شي بیا په دغه احکام فرضیو کې بعضی عقد دي په نسبت د بعضی نورو لکه ایمان په فرایضو کې د ایمان نه بل اوچت او ارفع او لوړه مرتبه نشته لکه مرتبه د اساسیت د ایمان مرتبه ده سمر طاعات او باقی سمر فرائض او سمر واجبات او سمر احکام او سمر عبادات چي دي کچرته ایمان دغه اعمالو د کونکو موجود وي خدا اعمال د رب ذل جلال په دربار کې ان شاء الله قبول لي او که ایمان مفقود غیر موجود وي نو کوي انسان دومره بندگی او دومره طاعت کوي چې د زمکه او د اسمان د منځنۍ فضا د طاعت او د بندګۍ نه ډکه خو د صحت د عقیده او د ایمان دولت ورته نصیب ني یو طاعت او یو عبادت په درد باری تعالی کې قابل قبول ده نه دي نو ایمان په مرتبه د اساسیت کې واقع دی بعد الایمان مرتبه پټول طاعاتو کې د فرض منځ ده د پنځه وخت منځ چې پشپد اسراء او د معراج پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې فرض شو اول 50 بیا 50 ته خبر راغو د 50 کې ثواب د 500 ملاويږي د ایمان نه بعد پټول فرایضو کې مرتبه د فرض مونږ ده د دې ډیر لحاظ ساتل پکار دي
نن داسې یو دور راغلی چې عوام سکی چې د دیندارو خلکو ته طبقه لکه طلبه او بعض علما هغې مونږ وکتل چې هغې د مونځ په باب کې په ډېر تهاون او سستۍ او کاهلۍ کې واقع شوي دي. دا مقصد مې نه دی چې ګینې مونځ بیخي کوي نه کوي خو دومره تاخیر ورکې وکړي چې هغه مونځ کول او نه کول شرعاً دا دواړه یو برابر دي. سحر کې به لیټ راپاسي نور به ختلی عادت به دی په ټول عمر کې به د سحر جمع یو ظلم نه کړي یا که خیانه نه کړي وي هغه په نش باندې حسابي. دا چې روټین او عادت داسې جوړ کی چې د سحر جمع دی نه کوي د ماسخوتن تنتلی د ماسپخین منځ لیټ کی د مازیګر په وخت کې کوي. شریعت خودی ته د نمونځ لقب ورکړی دی. دا منځ او منځ نه کول دا دواړه برابر دي شرعاً. باید سړی د منځ په باب کې د اوقاتو لحاظ ډیر په اتمه وجه سره وکړي. قرآن عظیم الشان سورۃ مریم 14 پارا آیت نمبر 1 کې راځي. خالق رب ذوالجلال فرمائی فخلف من بعدهم خلفنا الہ العالمین سنیکانو پاکان بندگان ذکر کئی داغی تذکرہ فرمائی داغی نبات فرمائی دا مبارکان چی دنیا نلاڑل پردش خلیفگان جوڑ شو دا دی نبات نا اہل خلیفگان ادعو صلات منزن ضایع کړل واتبعوا الشهوات او پیروي د شهوات وکا فسوف يلقون غيا جهنم کې او کنددا داس قنددا روایاتو کې راځي بعید قعره خبيث طعمه جوروال ډیر زیات لري دی او خوند و مزم ډیر بیکاره ده. رب کریم فرمایي دغه خلق چې پلاران او مشران او نیکونی پنی غلا روانو منځونه به کول زما اطاعت او زما بندگی به کولا ترک د شهوات به کول او خواهشات پس نتلل او د غید وفات نه بعد د اهل خلیفگان دا بیکار بچیان راغلل منځونه هم ضایع کړل منځونه هم نه کوي شهوات پس روان د جهنم د اغي مرداري بیکاری خبيسه کند سره به ملاقاتو کی چې داغه جوړوال هم ډیر زیات دي مزه هم ډیر بیکار ده. عبد الله بن عباس سے فرمایله سمعنا ادعوها تركوها بالكليه. آیت کریمه کې چراغ ادعاء الصلات معنی دا نه دا چې دی منځونه ضایع کړي یعنی بالکل پریخي دي دا معنی نه ده ولکن اخروها عن اوقاتها د هر منځ د پاره درې وختونه وي وقت جایز وقت مستحب او وقت مکروه. باید سړی هر منځ مستحب او مختار وقت کې ادا کی. منسکل فرش د معراج پشپا فرضیت د منزراغ د معراج د شپې په سحر جبرئیل علیہ السلام محمدی مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ترازی او دا هر منس چې دی دا ورته دو وختونو کې کوي. دا اول مره او اول کرا ولا پیرا چې دا پنځه واړه وخت منځ ورته کله کوي په اول اوقاتو کې ورته ادا کوي. روایت د ترمذی او د بخاری شریف دی. بیا دویم کرت چې ورته دغه پنځه منځونه کوي په اخیری وخت کې ورته ادا کوي او اخر کې ورته وایي چې ستا د امت د منځونو وخت د دې دواړو وختونو منځ کې دی نه بالکل اول کې نه بالکل اخر کې
د منز کې وقت افضل، وقت مستحب، وقت مختار دی، ځکه خیر الامور اوسطها. نو رب کریم چې فرمای د دغه مشرانو نبات نا اهل خلیفگان راغه بیکار خلق راغه منزونه زایکا، مطلب دا نه دی چې منزونه بالکل پرې خود بالمازیخ پلکا. عبد الله بن عباس سے فرمائی چې مطلب د دې دا دی اخروها عن اوقاتها، دی د منز د خپل وقت مستحب وقت مختار نه رستو کو. لکه سحر منز باید د صبح صادق د خطو نه بعد د انور د خطو نه مخکې وشي، دی به دا د انور د خطو نه بعد کولو. یو ځل خو عذر انسان دی، سړی بیماری او د پاتې شي، تکاوټي تکلیفي، اخو شریعت عذر قبلی. لیس فی النوم تفرید انما التفرید فی الیقظه، رواه الترمذی. خوب کې تقصیر نشته که یو ځل د پاتې شوي، نو خیر دا تقصیر فی باب الصلات نه دی، خدای تعالی در سره پدې کې مؤاخذه نه کوي. او دا چې ویښ ناست دی او دا مونږ نه کې ورستو کې نو دې کې مؤاخذه کیږي. لکه ماسختن نه پس ته ویښ ناست دی او تر 11-12 پورې ګپونه ولګي او بیا د سحر جمع تلې، نو دغه تفرید کې راضی کنه. بیا سعید ابن مسیب چې امام التابعین دی رحمه الله، هغه د دې آیه کریمه بارکه تفسیر فرمایي هو ان لا يصلي الظهر حتى ياتي العصر، د ماسپخین منځ تر دې نه کوي تر دې چې ان د مازیګر وخت په داخل شي، نو بیا د ماسپخین منځ تر پاس الله دغه خلق یادې دغه منځ لکه نه منځ چې دی. ولا يصلي العصر الى المغرب، او د مازیګر منځ نه کوي تر دې چې ماخام پر راوخیږي، نو بیا را پاسې د مازیګر منځ کوي. ولا يصلي المغرب الى العشاء، او د ماخام منځ تر ماسختن رستو کی، او بیا را پاسې د ماسختن په ټیم کې د ماخام منځ کوي، او د ماسختن تر سبعی پورې دا رستو کی، او د سبعی منځ نه کوي الی طلوع الشمس، نور راوخیږي، نو بیا د امر پاسې بس چاراندامو کې د سهار مانځه ته ودرېږي. سعید ابن مسیب رحمه الله امام د تابعین دی، هغه فرمای فمن مات وهو مصر على هذه الحاله، کوم انسان چې مړ شو او د اصرار او مداومت په دې حالت کولو چې هر منځ داته نه به وخت کېدلو، ولم یتوب، او دې انسان توبه مونږ وستا به توبې لاړې، وعده الله بغینا، خدای تعالی ور سره د جهنم په یو شدید کند باندې وعده کړی دا، خدای تعالی به دغه کند سره خامخا مخ کوي. الہ دې موږ تاسو ته پناه امان را نصیب کړي. زما محترم دوستانو، د منځ د اوقات ډیر لحاظ وساتئ، که طلبه یې، که علما یې، که پیران مشایخ یې، د منځ د پارچا فرض دی، د نصیحت زما عام دی، باید د منځ د اوقات لحاظ د وساتلی شي. مونږ بعضې نږدې مضافاتو کې د بعضې پیرانو صاحبانو باره کې هم د اورېدلي په ټول عمر کې د سحر جمع نه ده کړې او نه کوي. بعضې علماو باره کې چې هغه د منطقو په باب کې او بعضې فنونو کې ډېر مهارت لري او 15 کاله او 13 کاله تکمیلي پړو کړي، وی د سحر مونځ نه کوي، 13 کاله شوي د سحر مونځ نه دی کړی. دا خو فرضي حکم دی د خالق رب ذوالجلال. قرآن کریم کے راضی خالق رب ذوالجلال فرمائی فویل للمصلین، شدت عذاب دے، اشد ترین عذاب دے، افسوس دے د جہنم کند دا د پارا دا غمنسکون کو منظم کئی الذین هم عن صلاتهم ساہون، اے غافلون، اغا چی دا منز نا غافل دی، منز کئی خدا وقت نے غفلت کے واقع دی،
تهاون دے ورکی سس سس پاسی بے وقتے کئی بیٹے میں کیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے مبارک فرمائی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الذین هم من صلاتهم ساہون د سورۃ معون دغه آیت بارکی میں د محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنه وکا چې خدای تعالی فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون هغه کسان چې د منځ نه غافل دي او منځم کوي دي ته هلاکت دی او دي ته د جهنم کنده ده قربان د دین سم مراد دي مفتی جہان مفتی ثقلین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکیا هو تاخیر الوقت اے تاخیر الصلاة عن وقتها دا چې دا منځ کوي خو د وقت نه رستو کی دغه خلق خدای تعالی یادوي منځم کوي بیٹے میں کوي نا وخته کوي بے وخته کوي الله وی دي ته اشدترین عذاب دی ویل کلمہ مفسرین د دې مختلف ترجمه ذکر کړي فویل للمصلین ویل نس مراد دی یو قول دا دی هو شدت العذاب سخت عذاب چې خدای تعالی یو عذاب ته سخت عذاب وای دا بسمره سخت عذابی او دویم قول دا دی هو وادin فی جهنم دا جهنم کی یو کند دا یو خندق او ډغل لو سیرت فیه جبال الدنیا لذابت من شدت حره کله دنیا دا غرونه د کند ته ورواچي دا دنګ دنګ غرونه دومره سخت کند د جدا غرونه به ورکی او بیږي ویلی بش ختم بش غرب په نظرم بیا ناراضي دغه کند د اغي خلکو د پاره دا چې منس کوي خو به وخت کوي خو بیا دین عبرت والا چې بالکل نه کوي اجي منسته مکمل شاکړي دغه به سمره سخت زاوی دا چې عادت دی چې جمعات کې امامم سنني دي او دې ډیله ډیله کیږي او جمع تنزي او همیشه چې دی راشي به جمع شي او یا چې جمعات او مدرسه کې پاتې کیږي او کمره کې پروتي وکامت موري او دنه جمزي دا به سمره سخت زاوی گناہ قسم گناہ دا خو چې بیا دیانتدار خلق او اهل علم اهل تصوف خلق گناہ کوي دا بیا ډیره قبیحه ده باید مونږ تاسو منستبیدار اوسو دا د رب کریم طاعت دی او د څه طاعت دی چې د ایمان نه پس مرتبه د منځ ده اولاد مال او کاروبار بادشاہی مشری دا مونږ تاسو د منځ نه غافل نه کی په سورې منافقون کې راځي آیت نمبر 9 دی پارا نمبر 28 تا یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله اے مومنانو د ایمان والا خلقو غافل دین کی تاسو لرا اموال استاس مالدار ہے کاروبارونه دي پراپرټي دي دا بزنس دي دکانونه دي پلازا دا مارکیټ دي دا دې ګوره تا غافل نکی ولا اولادکم بچیان دي اولاد دي دا دې تا غافل نکی ان ذکر الله د ذکر د باری تعالی نا مفسرین کرام فرمایي چې مراد د ذکر نه په دې آیت کې منځ دي دا اموال دا اولاد دا بچی دا اهل و عیال دا پلازی و مارکیټونه دا د منځ نه غافل نگی اسنه وی چې کاک راغلی دی اوس کا منزل زم گا خرابېږي نه پرې دا بس منزل راځه دا مال د تا د منځ نه غافل نکی راځه پرې دا گاک پټکی لګي ګوره دا موایا چې یارا دا اوس کا جمع تزم وزدا پټي خرابېږي دو په میرا پریخي دي دا مال له دا مال دتا د منځ نه غافل نکی رضا خپل منځ کا رب کریم فرمای و من يفعل ذلك چا چې دا کارو کو
ما ولا مال ورکړې ما ولا اولاد ورکړې دی مال او اولاد دې زما د ذکر نه د منځ نه غافل کا الہ العالمین فرمای فاولئک هم الخاسرون پس دا کسان چې دي هم دا تاوانیان دي غاټ تاوان کوونکي دا خلک دي د دنیا تاوان نه یادي د آخرت تاوان یادي الته چې د چا بیړه چپ شي او جهنم تلاړ شي د الله د دیدار نو جنت نه محروم شي دا غټ تاوان دی دا غیا دی نو باید سړی دا سیونه کې چې مال باندې مشغول شي بیع او شراء باندې خپل معیشت باندې خپل فصل باندې خپل اولاد باندې او منز هغه نه پاتیش منځ خو هغه عبادت دی چې د قیامت په ورځ به اول په حقوق العباد کې د دې تپوس کی یو حقوق الله دی دویم حقوق العباد دی د خدای حقونه دی او د بنده حقونه دي د خدای حقونو باره کې چاول پختنه کیږي د منځ بکی او د بندگانو باره کې چاول پختنه کیږي د وینو پختنه بکیږي چا چې د چا نه حق وینه توی کړي د قرض او د تهمت لګولو د کنزلو د جګړو د ظلم هغه حسابونه رستو دي د چې یو ساس کې وینه دي د چا په ناحق تلکړي توی کړي په حقوق العباد کې به روز محشر کې اول حساب د دغه وینو کېږي حدیث پاک دی او دا د دې حدیثونو درمیان کې تطبیق هم دی چې اولیت د حساب منستحاصل شو نبی اولیت د حساب دماو فی الدماء غی ته څنګه حاصلېږي جواب دا دی چې هغه اولیت په اعتبار د حقوق الباری دی او په دماو کې اولیت په اعتبار د حقوق العباد دی فلا يرد ما يرد وهو الجمع والتطبيق والتوفيق بين الحديثين مبارک فرمائی د طبرانی حدیث دی اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله الصلاه د قیامت پورز د بندا په تمام اعمالو کې د هغه عمل چې اول د سره حساب کیږي دا به منځوي اول حقوق الله کې به د سره د منځ حساب کیږي نور حسابونه د زکات او د روزي او د حج او د صدقې او د عشر اباد کی دي د ذکر وغیرہ زما ذکر دکړې کنا اباد کی دي داول چې رب کریم ته ودرېږي دا خبرې در سره شروع کیږي د منځ حسابي به در سره روانش فین صلحت فقد افلح وانجح کمنځ دې برابرو بس کامیاب او سرفرازي هر څه کې دې پاس کوي بیا کمنځ دې برابرو وَإِن نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ او کمونس کې د کمی او نقصان راغی د مونس په باب کې صفر کې ضرب وي بس بیا ناکام او تاوانی مخ کې بدیر سے کې بیا رانیس یا یو شي کې نشه پاس کې دی مونس ته ډیره توجه ورکې بیا فرضی مونس په جمع به کې خو چې کله امام د زړې عقیده د اهل سنت والجماعه والی چې امام بدعقیده بیا شرعي عذر دی بیا ځان ته گودی پسې نه کی بدعقیده خلکو پسې منځ نه ناروا دي سورۃ مدثر کې راځي پارا نمبر 29 آیت نمبر 42 2 ختم آیات دي په جهنم کې چې جهنميانو نه پختنه مشي جنت بر دی او جهنم لاندې دی ښا د جنتیان به د جنت په دیوال سر روچت کی او مسمان نبر جنت دی او مزمک لاندې جهنم دی او د جنتی سړی نظر دومره تیز دی د هغه پر سر نه به جهنم کی جهنمی وګوري د جنتیان به د جهنميانو نه پختنه کوي ما سلککم فی سقر اے جهنميانو د جهنم ته سشي داخل کړي جهنم ته سشي داخل کړي استا څه عملو تا په دنیا کې صدا سے عمل کړي چې جهنم ته راغلي جهنمی چې اوله خبره ورته کوي دی بسوي قالوا لم نك من المصلين مونږ نه و چې منځونم کول منځم نه کول ځکه جهنم ته راغلي دا به جوابي ښه
ما درته مخ کې وي یو سړی دې په دې نه خوشحالېږي چې زه خو شکر دې مونځ کوم مونځ کې په وخت کې کبه وخت کې کبه وخت کې او به جمع کې او سحر مونځ نور خاتون پس کې او همیشه دا د عادت را رواني دغه مونځ داسې دی لګن مونځ دم پدې کې مفسرین داخلي ښا مونځ بکې په وخت به کې نو دغه مونځ دې دغه سړی جهنم نخلاصي جهنميان به ورته وی چې یو ګناه زمونږ دا وا لم نکو من المصلين منزنم نکولا ولم نکو نطعم المسكين مسكين تم طعام او خیرات او صدقه نو ورکولا مولایانو بازه بدقیده ورته وګونو کې دا ترانه کې نه ولې و چې دا ولې باندې کې او دویمه باندې کې او درېمه باندې کې او د جمعې د شپې باندې کې او دولسم باندې کې او یو لسم باندې کې او دا باندې کې وغه باندې کې نمونږ مسکین د طعام نه ورکول او د بدقیده مولیانو ممنلیو او خیراتونو صدقات هم نه کول جهنم ته ذکر راغلی وکنا نخوض مع الخائضين او څوک بچي بهوده خبرو کې لاندې کوزیدل د علم نه بغیر د خدای تعالی دین کې بچ څوک لاندې کوزیدل خبرې وکولې مونږ به مرسره کوزیدو د غي ملګرتیام کوله لکه نن زمانه د به علم تبلیغیان اهل دریون دا د علم نه بغیر خود کوي کنه د خدای تعالی بارکه لګي خبرې کوي چې بیا راټینګ کې بیا وځه عالم خو نه يم نو چې عالم نه د علم نه بغیر ولې د خبرو کې جوړ کوزيږي دا خو ناروا دي دا خوستا جهنم ته د بوتلو یو سبب په صورت مدثر کې خود لې شوی دی نو د منز پابندی دا ډیره اهمه ده ابن ماجه یو حدیث ذکر کړي خپل سنن کې مبارک فرمای اگر چې علماء په تغلیظ او په تشدید باندې حمله منځ نه کول کفر نه دی سخت ګناه ده ګناه کبیره ده خو کله کله د دمکې د پاره او د يرولو د خلکو د پاره شریعت دې ته کفر ویلې چې د خلک ته ویری چې شروعي کې چې پریږي نه دي مبارک فرمای العهد الذي بيننا وبينهم زمونږ او د خلکو درمیان کې عهد او مواهده الصلاه منځ دی فمن ترکها فقد کفر چا چې منځ پرې خودو او دا پرې خودل ځان ته حلال غني صورت د استحلال کې نو فقط کفر دی په کافر کې منځ نه کې ځان به ګناګار غني ګناګار الله نه توفیق غواړه او کنه ځان ته د پرې خودل حلال غني چې زې یو منځ دی او دو منځ دی او دومره پروا نه کوي شکر دې درې وخت حکومت غنه او دوم وخت منځ دی بس کو شو غني مزه دا ایمان د تاوان رسي بل حدیث کې راضی مبارک علیہ السلام فرمایي بین العبد وبین الكفر ترک الصلاه د سړی او د کفر منځ کې فرق څه دی بس چې مونږ پرې خودو او دا پرې خودل ځان ته حلال غني بس ایمان تلاړي او دا دواړه حدیثونه امام زاهبی لیکلي حدیثان صحیحان دا دواړه صحیح حدیث دي بیا دې پنځه وخت مونږ کې خاص طور باندې د مازیګر مونږ د سبعی مونږ او د ماسخوتن مونږ د دې خډيره پابندي پکار ده د سحر او د مازیګر مونږ ته بردین ویلې شوی یخ مونږونه دا یخ منځونه چې چاوک خدای تعالی به جنت ته داخل کی د مازیګر منځ بارکه خودم ربی ادم کیان راغلی دي چانه چې د مازیګر منځ لاړې بخاری کې راغلی نبی له سلام فرمایي من فاتته صلاه العصر عجیب نقطه دا څنګه وی چې من يفوت العصر من يفوت صلاه العصر دا څنګه وی بلکہ فاتت فعل روڑی صلاة العصر ورته فاعل واقع کړي یعنی د مازیګر منځ چې راولګېدو او سو کې پرې خودو دا څنګه وی چې چا د مازیګر منځ پرې خودو د کشان د مؤمن دادې چې دی به منځ نه پرې دی خو چې کله د پاتې شو نو داسې بنوي چې د منځ پرې خېده وې منځ دې پرې خېده اگر چې ترجمه په عام محاوره کې خلک هم داسې کوي چې چا د مازیګر منځ فوت
من فاتت هو چاله رجی فوت کو صلات العصر د مازیګر مونځ یعنی د مازیګر مونځ چې چانه فوت قضاش پری خود حبط عمله تمام عمل برباد شو که حجونه کړي او که زکاتونه ورکړي او که صدقې ورکړي او که ذکرونه کوي او که تهجد کوي خو چې د مازیګر مونځ ته نه پاتې بس دا یو شی په تعالی نه قبلې څومره سخته دمکی ده څومره سخت وعید دی باید دې ته مونږ تاسو بیدار اوسو بل حدیث کې راغلی مبارک علیہ السلام فرمایي من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله رواه الترمذی د مازیګر مونځ چې د چانه فوت لکه دومره غټ تاوان یې وکړو لکه دا بچیو د اهل نارینه او زنانه او مال حال دا ارس دې چا یوړ او سلبې که دومره غټ تاوان یې وکړو څه خیال دی چې چا په کور باندې غلی راشي او خزانه او سرو سپینو پیسې دام ته نه یوزي او نارینه د ماشومان او زنانه دام ته نه بوزي سمره لوی د میډیا پر باندې سمره گفتگو کوي یره داسې غل راغلو سړی دومره غټ نقصان وکړو د دنیا مال سکه غزنانو بچیم ته نه بوتل دک تشبیه رسول الله مبارک دا غچا ور کړی دا چې چانه د مازیګر مونږ پاتې لکه دومره تاوان چې وکړو چې مال بچی زنانا دا ارصد نه چای وړل دومره غټ تاوان دی د هر منځ باره کې خدای تعالی امر فرمایلی چې پابندي پې کوئ او د مازیګر منځ دا بیا خصوصا ذکر کوي حافظوا علی الصلوات رب کریم فرمای حفاظت او پابندي کوي د ټولو منځونو والصلاه الوسطى خاص کر د منځنۍ منځ چې دوته نه یو نهیو طرف ته پرته دي او دوته نه بعد کې اخر کې پرته دي دا منځنۍ منځ چې په مرفوع حدیث کې تفسیر هم دا راغلی چې صلات العصر د مازیګر د منځ دا د نفوت نشي حسنه د وړي ورځې دي او تر دریو سلورو پورې گیمونو کېو کیبل تناسته او ټچ موبایل کې لګیای او سلورنی به 15 بجې د سترګې ورشو ما خام را پاسو د مازیګر منځ دنل تلی نو دومره غټ تاوان باندې کړی کانما وتر اهله و مالو یو بل حدیث کې راغلی مبارک علیہ السلام فرمایي ابن ماجه فتن کې دا حدیث ذکر کړي من ترک الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله چا چې د قصدا دید دانستا عمدن مسترک ذمه د خدای تعالی ذمہواری بس اته ختم شو هر چا ته خدای تعالی یو ذمہ غستی خدای تعالی حفاظت کوي الله تعالی په ذمہ کې دی خو چا چې منځ عمدن ترک بس د الله تعالی ذمہ تی اوچته شو چې بیا شیطان په سن اخري کوي بس هغه پی کوي د شیطان ټټوش مبارک فرمای امرت ان اقاتل الناس امیر بری تعالی دی اگر چې دلته مذکور نه دی خود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه فوق چې دی نو هغه بری تعالی دی او امر کې استعلا د شرطی امرت ما تامر کړي شوی من جانب الله د رب ذل جلال د طرفنا ان د دې خبري اقاتل الناس چې د خلکو سره قتال او جهاد او جګړو کما د سرونه نه کټ کما حتا یقولوا لا اله الا الله تر دې چې دا کلمه وی چې لا اله الا الله بیا ورسره جنگ نکو ويقيم الصلاه او چې منځونه شروع کی منځ قایمای ويؤت الزکات کلمه وی منځ کوي زکات ور کوي بیا دغه خلکو د جهاد او د جنگ حکم ماته نه دی شوی او هغه خلک چې دا درې کارونه نه کوي ماته خدای امر کړی چې ورسره جنگ وکړه قتل وکړه فاذا فعلوا ذلك سوق چې کلمه وای منځ کوي زکات ور کوي دا کارو کی عصموا مني دماءهم واموالهم خپل ویني او خپل مال زمانه محفوظ کو الا بحقها بیام کچاته ګوته ماته کا دیت باور کوي کچاته غاخ مات کا غاخ به ماتيږي والجروح قصاص قران کریم کې چرازي
که زکات پر راغې مال محفوظ نه دی زکات به ورکوي، که عشر په واجب او مال محفوظ نه دی په حق د عشر کې الا بحقها، دغه خبرو ته اشاره دي. بل حدیث کی راضی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حافظ علیہا، علیہا کے ضمیر صلاة تراجے دے کنایہ ان غیر مذکور دا، چاچی دے پنزو منزلو باندی حفاظت وکا، پابندی وکا و ساتنے وکا، ہر منز پخپل ٹیم کے ادا گئی. کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، دا د دنیا کڑے منز دا بورتا دا قیامت پا میدان کی پولیس رات باندی نور و رنو گرزیگی، تیاری بورتا ختم کی، دا بورتا دا ایمان برہان و حجت و دلیل و گرزیگی، دا بورتا دا عذابون نا دا نجات سبب و ذریعہ و گرزیگی. و شرط دا دے کہ پا دنیا کی منز باندی پابندی کی. ومن لم يحافظ علیہا، او چاچی منز باندی حفاظت نکولو پا دنیا کی لم تکن له نورا ولا برہانا ولا نجاتا، نبا ورتدا منز قیامت کی نور رانا اگرزیگی، نبا ورتدا دلیل اگرزیگی، نبا ورتدا دا نجات سبب اگرزیگی. بلکہ مبارک فرمائی وکان یوم القیامت مع فرعون وقارون وحامان وبی بن خلف، او کما قال مبارک فرمائی بالماز سڑے بعد قیامت پورزا د فرعون سرئی د قارون سربئی د حامان سربئی د ابی بن خلف سربئی چې د مکه معظمی لوی تاجر و مشرک و بدبخت او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صف گستاخ و بی ادب. بلما د سړی بدغه سلور کسانو سره چې د منځ پابندي نه کوي. ښا علما دلته وی چې دا سلور ولې ذکر ک بدبخت خلق ډیر تیر شوی کنه. نمرود ذکر نشو، بخت نصر ذکر نشو، داسې نور بيدین خلق هغه ذکر نشو، جالوت ذکر نشو، اور فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف ذکر شو، ابو جهل ذکر نشو، د ذکر شو دا ولی ویزکه چې منس خلکو نه پاتې کیږي یا به وخت کیږي دا غي سلور وجوي. یا سړی مشر دی بادشاہي ورته ملو دا اسمبلی حال کې ناشته مزو چرچو کې دی، نو دا بادشاہي د وجم کله کله دا منس دا د سړی نه لیټ شي او پاتې شي. نو فرعون ذکر کوي چې چانه د بادشاہي د وجي د سیټ د وجي د افسرۍ د وجي د مشرۍ د وجي منس قضا شو دی به د فرعون سره، او کله کله د مال د وجي د سړی نه منځ لاړ شي، دکانداري گاک ورته راغلی یا زمینداری پټو کې لګي یا پراپټه کې ناشته سودا جوړیږي، د مال د وجي منځ نه خراب شي. نو قارون ذکر کو قارون مالدار، او کله کله د وزارت د وزیرې د وجې نه منځ پاتې کیږي، نو حامان ذکر ک، او بس اوقات د تجارت د وجې نه پاتې کیږي، نو ابی بن خلف ذکر ک چې د لوی تاجر د مکه معظمی وو، الته ډیلینګ شروع وی، سودا روانه، دلته د الله د طرف نه منادي आवाज وکړو حي علی الصلاه، مانزه ترا تلوارو کې راځي. دی وسوی معنی ډیلر خرابېږي، سودا خرابېږي، منځ رستو کی. دا خلق به د ابی بن خلف چې د مکه معظمی مشهور مشرک او نبی له سلام فرمایي چې خدای تعالی وي د دې سره حشر کوي. سوچ کوونو الله رب العزت دی دغه فرضي حکم د پابندۍ توفیق مونږ تاسو ته نصیب کړي. بهقي یو حدیث ذکر کړي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته یو شخص راغی او تپوس کوي یا رسول الله ای الاعمال احب الى الله تعالی فی الاسلام، اسلام کې خدای تعالی ته محبوب ترین ډیر زیات خوخ عمل کم یو دی؟ مبارک ورته الصلاۃ لوقتها، په خپل وخت کې مونږ کول، د مونږ وخت راشي او ته مونږ کې مرتمخ کې مرزو کو ډیر د طلبه او طبقه کې مونږ ډیر داسې کتلی چې هغه مونږ به وخت کوي، د علما او طبقه کې مونږ د ډیرو بارکه اوریدلی چې مونږ به وخت کوي. نو مونږ په وخت کې کول دا داسې عمل دی چې په ټول اعمالو کې خدای تعالی ته
محبوب ترین عمل لے. ومن ترک الصلاة فلا دین له، چاچی منز ترک کدا ترک په سبیلی د استحلالی خو بالکل دینی پاتې نشو، ایمان نه لاړې ورپسې ووت. او کنه تحاونی او سستی وي نو کامل دین د کې بیا نشته، دا نیمګړی دین والا دی. والصلاة عماد الدین، منز دا د دین ستن ده. یو حدیث کې بیا کم چې بخاری د هغې تخریج کړي، مبارک علیہ السلام دا عماد او دا ستن دا شهادتین و طویلی دی. بنی الاسلام ولا خمس، شهادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاة الى آخر الحدیث. نو دغه حدیث کې بیا د اسلام تشبیه رسول الله مبارک د یو خیمه سره ور کړی ده. خیمه چې کله ودریږي نو خیمه یو عمود لري، د منځ کې ډانګه ورته ورګي ستنوي او سلور اتناب لري، اتناب اربعه، میخونه ورته ټکوالی ورسېت نه بوتلی. نو کومه خیمه چې د عمود لري، منځ کې ستن لري او اتناب اربعه سلور تنابونه لري، دا خیمه سیده ولاړی. نو کوم مسلمان چې کلمه دا شهادتین وی کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله، منځ کوي، زکات ور کوي، روزه نیسي، حج کوي، د اسلام دا بدی به بالکل سیده ولاړی. او کنا کلمه خو وی عقیده جوړه ده، خو دې سلور ارکانو د اسلام کې یو رکن کې سس دی، لټ دی. منس کې لټ دی نو د خیمه چې یو پړې وشلېږي، خیمه یو سیټ ته کږي کنه، کمزوري د اسلام او د مسلمانی لګه کمزوري ده، کافر نه دی، او د اسلام د ابدی یو سیټ ته کږه ده. او کروجه کې مر سره کمزوري نورم کږه ده. فرزدق د حسن بصری رحمت الله علیه سره په یو جنازه کې مخامخ شو. نو حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی چې ما عادت لهذه الحاله فرزدقا، نفسم رسخ حالت دې د مړې بے بس پروتي او جنازه کې شو، قبر ته د خلکو په لاسونو کوزي، دې حالت ته د څه تیارې کړې دي. هغه ورته چې العمود، ما سره ستنه د اسلام شته کلمه مې ویلې ده کنه، شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله، دا کلمه وایم کنه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی چې ذالک العمود، دا خو غستنه شو، فاین الاتناب، هغه تنابونه چرته دی، هغه سلور سيزونه نور منځ باره کې سنگه پټیم کې کبه ټیم کې زکات ورکې کنه ورکې، کم مالدار چې منځ کوي خپ پابندې سره کې تهجد او اشراق هم نه پریدي او زکات نه ورکې، خدای تعالی دا منځم په یو ګنده کپړه کې رانغاړي د فرشتو په ذریعہ په دې مخې پیولي. خدای تعالی قران کریم کې چرته چې د مون ذکر کړي ور سره قرین یو ځای د زکات ذکر هم کړي دي، دواړه باور کې اقیموا الصلاة وآتوا الزکات. کم مالدار چې د زمکو ورته عشر راځي، غنمان ورته راځي، وربش او جوار ورته راځي، او 5 وخت مونږ کوي او د عشر نه ورګي، لسمه حصہ د زمکې نه ورګي، دا مونږ خدای تعالی نه قبلې. زما معزز نو دغه اتناب اربعه دي، روزه بنيسي، حج بکې، زکات به ورکې، د اسلام تعمیر بدی برابر ولاړی. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله زخمی شو نو چا ورتل چې الصلاة یا امیر المؤمنین، قربان د مونږ ټیم راغو، قال نعم بیاو، اما انه لا حظ لاحد فی الاسلام ادواع الصلاة، خبردار دا هغه سړی په اسلام کې بالکل برخه نشتا چې هغه مونږ ضایع کوي. وصلى رضی الله عنه وجرحه يصعب، عمر فاروق سے با زخمونو کې را پاسې د مانځ ته ودرېد او زخم نیوین روانه و په زخمونو کې منځدا کړي. نن چې معمولی روي طبيعت می درون نه زبات کې به حکم بیا، یاره طبيعت می سیټ نه دی، بس ما پانه سوي رستو به حکم بیا. فقهاو دومره پورې لیکلي دي، یو زنانه د ماشوم د ولادت معامله شروع شو، درد پې راغی او د مونږ ټیم خرابېدو،
وی کند به وباسي کنده د ماشوم سر به د کنده کې دی پروت وي د په اشاره به دا مونځ وکړي په دغه حالت کې می معاف نه دي دا چې روغ رمټ یو نه کوي او یا وایي چې ورګه دا کارو کمو دا کارو کمو وبکمو سه په پریدم خو نه دا چې وخت مختار کې دنه همیشه فوت کیږي او جمع د نزی او ځان ته کې دغه منځ نه کول سره دا برابر دی لکه نه منځ دی وسدان د صحابو دومره فتوی په دې کې راغلي دي چې هغه تشدیدن او تغلیظن وعیدن د دمکې په تور د کفر نسبتونه دي شذونو ته کړی د کفر نسبتونه چې منځ نه کول کفر وته ویلې دي منځ بکی خو اول وخت کې کوا بهتر وخت کې کوا حدیث پاک کی راضی ذا صلی العبد الصلاة فی اول الوقت چې سړی منځ اول وخت کې ادا کی صعدت الى السماء دا منځ اسمان ته ورخیږي ورچت ولها نور یورنا ور سره رواني حتا تنتهي الى العرش عرش ته ورسیږي قران کریم کې راضی الیه یصعد الکلم الطیب خدای تعالی د پاک خبر او پاک کلمې د بر ورخیږي الله تعالی قبلی والعمل الصالح دا منځ لار شي عرش ته فتستغفر لصاحبها الى يوم القيامه د قیامت د ورځې پورې دا منځ د خدای په دربار کې دی منځ کوونکې ته دعاګانې او بخنه غواړي وتقول دا منځ دی منځ کوونکې ته وایي حفظك الله كما حفظتني خدای تعالی دې د سي حفاظت وکا څنګه چې زما حفاظت دی وکړو په خپل ټیم کې دی ادا کوم او د خدای دربار ته درولې غلم واذا صلى العبد الصلاه في غير وقتها او چې بنده منځو کې به وخت وږي صعدت الى السماء اسمان ته د منځو چت شي وعليها ظلم او تک تور تیاری ور باندې فاذا انتهت الى السماء او کله چې دا منځ چې به وخت شوی اسمان ته وخیږي تلف كما يلف الصوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها دا یو ګنده کپړه کې ون غختلی شي لکه څنګه چې خلک زړه کپړه رانغاړي دا منځ د سره ون غختلی شي او دا چا چې به وخت کړي په دې مخې پیولې شي دا واله او دا منځ ورته وای ضيعك الله كما ضيعتني تبرانی او صد کې دا حدیث ذکر کړي وي خدای تعالی دې د څه ضایع کا څنګه چې زه دې ضایع کوم نمونز که دکانداران در کی وی که زمینداران در کی وی که سرکاری نوکران در کی وی که طلبا در کی وی که عام دیاړی مار در کی وی د منځ پابندې د ډیر لحاظ او خیال وساتئ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو دوه کسان سفر ته تلو ادم مبارک نه اجازه غواړي دوه مبارک ورته وی چې د سفر کې د زمون زخره شي اذان هم دواړه کوي او کوم چې در کې مشر دی ولی امکما اکبرکما کوم چې در کې مشر دی د امامت او جمع در کوي کله کله یو دکاندار داسي یو پلاری ور سره د ودري ځامن په دکان کې کار کوي دا درې وړه ځان ته مونږ کوي ولی استاسو کو جمع برابر ده کنه چې دوه کسان په یو دکان کې ځان ته مونږ دوه کسان په یو دکان کې کار کوي دی په جمع سره مونږ کوي در سره خوا کې د اهل سنت والجماعت مسجد شته نه بد عقیده امامان دي یا د جمعات لري دي اول خو پکار دا دی دکان بند کا وغلری جمعات تلاړ شخص طلبه دي د هر قدم د نیکه پتل کې ولي په سورۃ یاسین کې راځي ونكتب ما قدموا واثارهم د دې خلکو هغه عمل جدي ځان نمخ کې اخرت ته لګي موږ دام لیکو عمل نامه د نیکه کې دا ورته لیکو نیک اعمال واثارهم دا مستجکم قدمونه اخلي موږ دام لیکو ورته یو قدم درته لیکل کېږي ترمذی کې حدیث موجود ده مرتبه دی ور باندې اوچتيږي ګناهونه دی پدې رجيږي بیام کلټي یا جمعات در سره د عقیده ولا نشته امام بد عقیده دی او پلا روزوی دکان کې دو پدوي او کی جمعت واړه کنه یو وړاندې شی بل ور پسیش اذان د چمونس کې هم دغه سیمونس دی په جمع کړ او تکبیر لګتی زو وای چې هغه ووري د مونږ پابندي پکار دا بس یې کې نه الله رب العزت دې په دې خبرو مات او تاسو ته عمل در نصیب کړي او ما علی الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمد لله